السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې درته د فیسبوک ویریفای کولو طریقه در زده کوم چې تاسو څنګه خپله فیسبوک آی ډي ویریفای کولی شئ. دوستانو، د دې نه مخکې یوه هیله در څخه کوم که چېرته تاسو زما په ټیکنو فشت یوټیوب چینل کې نوي یئ، مهرباني وکړئ په د ویډیو نه لاندې په سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. ګورئ په څنګ کې د بیل ایکن په آل باندې در سره حتما کلیک وکړئ. دوستانو، دا ویډیو زه تاسو ته په فیسبوک پیج کې هم اپلوډ کوم، نو هیله در څخه کېږي د ویډیو در سره ضرور شیر کړئ، لایک یې کړئ. زه به کوشش کوم هره ورځ چې تاسو ته ښایسته خوندور معلومات اپلوډ کړم په پیج او په خپل چینل باندې. نو ورځو ویډیو بالکل نه غټوو، په شارټ کټ الفاظو کې تاسو ته دا طریقه درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ، لکه څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، تاسو به تمنیل کتلی وي، دغه شان آی ډي تاسو خپله څنګه رسمي کوه، یعنی ویریفای کوه شئ. نو د دې لپاره به تاسو لاړ شئ فیسبوک خپل پروفایل ته. دلته کې به دوستانو تاسو یو لینک کاپي کړئ، خپل د پروفایل لینک به تاسو کاپي کړئ. ګورئ که چېرته غواړئ په خپل فیسبوک آی ډي کې دغه شان بایو ورکړئ، نو همدې بایو ویډیو هم زما په پیج کې هم شته دوستانو، په یوټیوب کې هم شته. دا بایو همدغه شان نور ښایسته ډیزاین دی بایو، تاسو یې کاپي کولی شئ، خپله آی ډي کې ورکولی شئ. نو ورځو اوسو کله مو چې تاسو د فیسبوک آی ډي لینک کاپي کړو، ګورئ خپل پروفایل ته راشئ، په درو کلیو باندې کلیک وکړئ، کاپي لینک. کله مو چې دا لینک کاپي کړو دوستانو، تاسو به راشئ په دې طریقې سره په درو کلیو باندې مو چې کلیک وکړو، لاندې به راشئ، دلته کې هیلپ اینډ سپورټ ته په دې اپشن باندې به کلیک وکړئ. دلته کې به هیلپ سنټر اپشن درکوي، په هیلپ سنټر اپشن به کلیک کړئ. دوستانو، په هیلپ سنټر اپشن باندې کلیک کول وروسته به دلته کې دوستانو تاسو ولیکئ ویریفیکیشن بلو، دلته کې به تاسو ته ښکاري، یا به دا تاسو ډایرکټ ولیکئ، یا تاسو چې صرف ویریفای ولیکئ، په دې طریقې سره ویریفای ولیکئ. نو همدې هغه کې تاسو ته په دریم یا په اول یا په څلورم نمبر، په کم نمبر چې تاسو ته دغه اپشن رالو، په هغه اپشن باندې به کلیک وکړئ. په دې اپشن باندې کلیک کولو وروسته به دوستانو دلته کې ګورئ تاسو ته تر ټولو اول اپشن درکوي، تاسو ته به ښکاري how to request a verified اپشن، دلته کې به تاسو ته ښکاري. نو په دې باندې به کلیک وکړئ، یا تاسو همدا لیکنه وګورئ. دا لیکنه که تاسو ته په دویم نمبر راشي، که په دریم نمبر راشي، نو په هغه طریقې سره په همدې لیکنه باندې کلیک وکړئ. دلته کې په هغه اپشن باندې کلیک کولو سره ګورئ دلته کې تاسو ته وایي هی کنټیکټ فارم باندې به کلیک وکړئ. په دې کنټیکټ فارم باندې کلیک کولو وروسته دلته کې که چېرته ستاسو پیج ویریفای کول غواړئ، نو په پیج اپشن باندې به کلیک وکړئ. بره تاسو ته ښکاري که چېرته تاسو پروفایل ویریفای کول غواړئ، په پروفایل یعنې د فیسبوک اکاونټ آی ډي ویریفای کول غواړئ، نو آی ډي باندې به کلیک وکړئ. که چېرته ستاسو د آی ډي فلاور زیات وي، نو په ډېرې اسانتیا سره تاسو کولی شئ ستاسو آی ډي چې کم دو هغه به ویریفای شي. اوس دلته کې کم هغه چې دی زه تاسو ته درښیم، ویډیو تر اخره وګورئ. ګورئ کم لینک مې چې کاپي کړی و او دلته کې پیسټ کړئ. خو دوستانو دا هم په یاد لرئ، بعضې داسې کیبورډ وي چې تاسو ته دلته کې تاسو هغه لینک چې کوم دی ډایرکټ نه شئ کوه. زما په دې کیبورډ کې خو ګورئ دلته کې دا اپشن دی، په دې باندې چې کلیک وکړم زما پروفایل لینک دې زه نه پیسټ کولی شم. خو که چېرته تاسو نه شئ پیسټ کوه، د ګوګل کیبورډ دی جیبورډو دا ډاونلوډ کړئ. که نه شئ ډاونلوډ کوه دا هم، نو تاسو په یو برزر کې خپله آی ډي لاګین کړئ. ویډیو مکمله زما په هره ویډیو کې فل طریقه وي، مکمل معلومات وي، نو زما هره ویډیو اوږدېږي. د دې وجې نه تاسو زموږ د ویډیو سپیډ چې کم دی هغه زیاتولی شئ. دلته کې دوستانو سلیکټ کیټګري، تاسو په پیج یا پروفایل مو کومه کیټګري کې راځي، سپورټ کې راځي، ګورنمنټ، میوزیک، فیشن، داسې نور هغه درکړي دي. که چېرته په دا کې نه راځي، نو په ادر اپشن باندې کلیک وکړئ. ګورئ په ادر اپشن باندې کلیک کولو وروسته دلته کې تاسو ته وایي چې د کومې کنټري، که تاسو د افغانستان وای افغانستان ولیکئ، که چېرته تاسو د پاکستان وای دلته کې به تاسو پاکستان ولیکئ، یا بل ملک وای، کم ملک چې وای هغه به ولیکئ. هغې وروسته چوز فایل، ګورئ د دې ایډې په نام زما کارډ نشته، نو باید تاسو
آیډي کې هغه نام وي چې ستاسو په کارت شناختی کارت یا پاسپورت یا دلته کې به دوستانو تاسو ته لیکلی هم وي ډرایوینګ لیسنس همدغه شان سرکري کم آیډي کارت چې وي په هغه آیډي کارت کې چې ستاسو دوستانو همدغه شان نام وي چې څنګه په آیډي کارت کې وي څنګه ستاسو په کارت کې وي مغه شان نام ستاسو آیډي کې هم وي باید نو د هغه یو تصویر به واخلئ هغه تصویر چې کم دی فول ایچ ډي کې بالکل صفا چوز فایل باندې چې کلیک وکړئ دلته کې نه به تاسو هغه تصویر انتخاب کړئ تاسو تصویران راځي هغه تصویر چې کم دی دوستانو دلته کې به انتخاب کړئ انتخاب وروسته ګورئ بعضو کسانو ته لیکنه نه ورځي دا ځي د دې لپاره دی ګورئ چې دلته کې تاسو ورته فیسبوک ته یو میسیج ولیکئ پوره چې زمونږ آیډي یا پیجو که آیډي مو وي نو تاسو د دې لپاره ورته لیکلی شئ چې مونږ آیډي یو د دې فرا ریزن ورته لیکلی شئ چې مونږ د دې لپاره خپل آیډي ویریفای کوو یا زمونږ په آیډي باندې زمونږ په نام باندې بهي زیات فیک اکاونټ جوړیږي نو زه غواړم چې زما آیډي تاسو ویریفای کړئ تر څو زما آیډي کې او د هغو فیک آیډیو کې فرق وشي یا داسې بل ریزن تاسو ورته لیکلی شئ او که بیا هم چاته لیکنه نه ورځي په ډسکرپشن کې به تاسو ته دا یو میسیج وي دا کاپي کړئ دلته کې پیسټ کړئ دا یو شارټ کټ ما جوړ کړی دی ایم کنټینټ کریټر همدارنګه تاسو کتلی شئ نو دا یو میسیج دی دا به تاسو کاپي کړئ دلته کې پیسټ کړئ اوس دلته کې د دوه خانو کې درته وایي دې خانه کې درته وایي چې سوشل میډیا کوم هغه چې دي خو دا څه مهم نه دي دا تاسو که ور نه کړئ هم ضرورت نشته زه هم نه ورکوم ما خو هغه نه دي ورکړی دوستانو کارت هم نه دي ورکړی په دې آیډي کې چې زما کم نام دی دا ما سره داسې آیډي کارت څه نه و نو زه نه غواړم چې په سینډ باندې کلیک وکړم تاسو په سینډ باندې کلیک وکړئ خو بیا هم زه په سینډ باندې کلیک کړم په سینډ باندې کلیک کول وروسته به دلته کې دوستانو ګورئ ما ته وایي چې دلته کې ستاسو آیډي کارت کم تصویر چې اخیستی وي انتخاب وکړئ ما انتخاب نه دی کړی تاسو کله چې په سینډ باندې کلیک وکړئ 2 ورځو کې 3 ورځو کې یا په هفته کې به ستاسو آیډي ویریفای شي او که چېرته ستاسو آیډي فلاور زیات ولري بیا یې چانس زیات وي بعضې آیډي دا ریکویسټ چې کم دی نشي قبول نو په دې طریقې سره تاسو خپل آیډي چې کم دی ویریفای کولی شئ که چېرته مو د ویډیو خوښه شوې وي ویډیو ضرور لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره زما یوټیوب چینل فیسبوک پاڼې سره اوسئ